په صحابو کې یو صحابي اخیره خبره کو حضرت صعصع ابن ناجیہ یو صحابی دے دی وی زمان جاہلیتو د جہالت زمانہ وا خلقو بلوڑا خخولے ما تا دا علم نو یو ظل مانا دو اوخان رکشو وی زد اوخانو پتالاش کے گردے دم زمان اوخان مانا رکشویو او زی پتالاش کم چه زمان اوخان بکم زیوی فی ضرور تا نوی دل تا مو گرزی دمال تو طول علاقہ میں کچ کچ کڑا لیکن ما تا اوخان ملو نشو اوخ پسیو گرزی دم ملو نشو فی دسی یو زی ترالم چه دشت و یو جونگڑ وا او پاگی کی چکم دی ما او قتل چی یو ٹینٹ لگی دلی دی یو جونپڑا دا او داغی مخی تا زما دوان اوخان تردلی شوی دی وی ماوی چی شکر دی چی اوخان میں ملو شو وی زرالم ویچو میں کتنو آگی سر یو مشر سپینگری سڑے پکٹ کے ناستو دا ساسا ابن ناجیہ وی ما ورطوی چی زمان اوخان رکتی وی دا سڑے ما تا وی خپا تسلے سرا چی خپکے گم اوخان دے داری ولار دی ما دل پا موگی تڑلی دیو پا دے انتظار کم چی دا چا دی چی ورپس راش خود اللہ میں محفوظ کردی دی خود تکینا تستڑی نو پتا بلگی اوبا کجوری اخرم وی زکی ناسم او وی پا دی ٹیم کی دن ننا تا یو ماشوم دا جڑا آواز راوے وی ما ورطوی وی دا سڑی دا مشر سڑی چی کم دے وی دا آواز ورکو چی علیک دیو کو جنے دا کو علیک وی نو زمان شملے اچھتا دا او کو نے جنے وی نو بس ماتے مخ آئے دپن یہ کہ فوراں سر لولا سرو بروے او بس جنے ملکے و خخے کے خلاص ہم کہتے دایات ساتے حدیث دا علیک پا بارکی نشتا دایادو ساتے دا علیک پا بارکی حدیث نشتا چه دا قیامت پورز بزوی دا پلار شفاعت کئی دا سے حدیث نشتا خود لور پا بارکی حدیث تا چه دا قیامت پورز بلور دا مور پلار دوانو سفارش اللہ تکی اور صبح ہوئی اللہ تا یا اللہ دے پلار محنت کرو زی وعدہ کرے ماں دے پلار مزدوری کرے وہ زی وعدہ کرے ماں لے کور کتلو نو خدایا نن چی سنگ پا دی دنیا کے دا اولاد لور ندہ دا پا دی مور پلار دیر خپکی گی زوی چی نافرمانی کیومم دا لور چکے مدا دا پا کمرہ کے پٹ پٹ جاڑی چی زمان پلار تا کنزل ولیو شو زما دا مور ولیو کنزل شوا دا لور چکم دے پتنگا پا دنیا کے پا مور پلار خپوی دق کرنگے با دا قیامت پورز دا دے پا دیزلکی درد راشی او اللہ پاک با فرمائی چے دا لور دا کنا او ستا سپارش کے نو دا مور پلار دوانو تا بوئی چیزے جنت تا لور با سپارش کے نبی علیہ السلام فرمائی زد لور پلارے زما خو علکانو عمرشی بھی دی زما پغیق کے تساوتے دا بس زما خلوڑا دی نو دلور پلار تسپک مگورے دیچے چی لوڑے دی پھر اغتا پسپک نظر باندے مگورے بلکہ اغتا پدرون نظر کو گورا او دا او آئے چے زمون دا دوانو جہانو دا سردارم لوڑا وے دا نبی علیہ السلام دی ورتسوئی وطوی ملیکا دا ساسا ابن ناجیہ ہوئی وی زما دے زلکے درد راگے چے اوہو دی با اوز دا جنی ملکی ہمائی چه دار نشی که ده هم برابانیو که ویدی مشرط میوی چه ده دیم کافر ده غم کافر ده خو ورطوی چه خیر ده ده جینه مال راکا او ملکه تیم ساتا زبه ساتم او توی دسی نشی که ده و توی یو اوخ پم در لزرک پا قیمت روانه خرسکا یو اوخ ستا یو زما او ماشوم راکا وینه که گی وی خزا دوان او خانستا شو خدا ماشوم مهربانیو کا وجنا ما او مال راکا او ته وی خا وی خدا وی دا ماشوم ممړه کوي وی دلې ورکه زکه چې دا ما خرڅ کړه په دوو بوخانو دا ساسا ابن ناجیه وی قسم دی زب په کوسو کې ګرځیدم ما به ارسر دوو خان راوستل د مکی بازار تا او ما با اعلان لگاو چی چا کر لور پیدا دا اگا لور وجنے ما میں دپن کوئے زاغ زمانہ کے
کافرو ما با اللہ نہ منا ما با دو خان بوتلل او خلقو تبا میں چھ مہربانیو کے لور مالا را کے دو خان تاسو والے کلچے رناو لگی دا نبی راگے نبی دا دوارو جہانو سردار ما مجلس دا رسول اللہ خواہ کا وی ما دا نبی پا مجلس کی کلمہ ہوئے ما دا نبی پا مجلس کی کلمہ ہوئے یاد ساتے سوک چے دا یتیم کپالت کئی نبی علیہ السلام فرمائی وی چاچے دا یتیم پا سر صرف دا شفقت لاس کے خود امداد وسرونہ کو نے سہارا ورکڑا نبی علیہ السلام فرمائی دا یو ویخت پا بدلہ کے بوالا اللہ نیکی ورکے دا لاس لاندے چه سومر ویختر آلل دا دے پا بدل کے با اللہ پاک دتا نیکے ورکی او چاچے دا دی یتیم کپالتو کو پا دا اور دا جہنم حرام دے نبی علیہ السلام فرمائی یاد ساتے دا حدیث ذہن کے واچوے او پا دے با عملم کو نبی علیہ السلام یاد ساتے دا دا فقہ مسلم دا چه انبیاء با پلوی درجہ دا جنت کی او امتیان با دا نبی دا درجین لاندی وی دا مسئلہ دا امتی با دا نبی دا درجین لاندی وی دا دا محل با لاندی وی دا دا زی با لاندی وی دا نبی با بروی